پتا پسلوی دلیم زمرم دزل لدرد خبر نیا نامرد پاور چی می گزران دی بیا یار ژوندون ګران دی خپایم چې بیا تا نه به ژوند څنګه تېرومه له تا نه بهار مرمه ته ملامت نه وې لالیه ته ډېر ښه وې اشنا زه ملامت وم چې په تا به نازېدمه له تا به جارېدمه ته چیرې یې قربانه کافر جانانه نه ته راځې او نه شوله مایر په زړه کافر جانانه مروره په چغو به بیا ژاړې په خاورو کې بنغاړې ارمان به هلته وکړې چې رخصت د دې دنیا سم د تور لحد میلما شم پتا باندې مین یم بس یو ستا ارمانجن یم که ټول ښکلې امرا چې تا امن پر ورکومه پر سر دې ګرځومه او فرمایش کړی دی ارون وزیر منصور جانی علي زمان او دلشاد وزیر لونګ پښتون او عارف پښتون فرمایش کړی دی شاعر دی ماما نور سومان اشنا دا دریم کال دی چې داستا په انتظار دی اغسی ژوند دی خوار دی ای خدایه ته مې وینې د خولې مې څاڅې وینې خالقه یو سړی هم دردولی یم بیا حده اخمرم د زړه له درده اشنا ضمانت واخله زما ضمانت واخله سبا می ان پیش داستا د عشق په عدالت کې داستا په وکالت کې یا جانا لغنم رنگ زما لا چې لونګ بیا تا نه به ارژوند کله تیریږي د زړه سره لالیه ستمګره اوس مې ورپسې ژاړه لاله یمه یې غواړه ارون وزیر وسللی د خپل کلي در په در دی د بل ملک مسافر دی ما ویل چې زما یار یې زما د زړه قرار یې یاري دې نوره نه کوم د بل سړي اشنا یې د ټول ملت شناخته یې کم مذہب جانان دی او مایا हमरा وڑی پدام سترګو ایمان دی جانان خو بس جانان دی غریب یم ډیر خوار یم بایللی زکه یار یم پیسې چې را سره وای بیا د ټولو ښکلو یار وم د هر چا به په کار ومه کافر که مسلمان یم وخپل ځان ته ایران یم ایمان خو دې ویستی یم د مړو سترګو خاونده تا خلاص کړمه
لژونده اے منصور جان ته ګران دی اشنا علي زمان دی الله دې نظر نکي دغه دواړه ښه یاران منصور علي زمان اے اغا لونگ پشتن داستا لونگ پشتن اشنا کسوریت سوچ دا سنگ ندی جدا که ملت دی رسوا که اے تخپل جوندن آباد کی آرون جوند برباد کی برباد دا زندگی دی ورطا پریخو دا بدل سوی طبیعت رکب مال سوی اشنا ستا د پیغوره زټټ سرزم لکوره و ارسړی دا وایي چې ناز ولی یار دې څه شه د کم سړي په خوله شه ته خپل ژوندون آباد کړي زما ژوند دې را برباد کړي برباده زندګي دې راته پرېښوده بدل شوې ته بیا د رکب مل شوې اے د خدای د پاره راشه دلشاد ته ور پخلاشه د مینې ثواب وګټه او خپل یې که دلبره